همیشه د نیکو خلکو صحبت کوه. نیک ملګري د ځان لپاره پیدا کړه. نیک ملګري هم یو نعمت وي د الله د لورې، لیکن بد ملګري دی الله پاک جل جلاله لرې کړي. الله دې ده ته هم هدایت وکړي، د دې د صحبت دې الله مشتي وساتي. بد ملګري یار بد بدتر بود از مار بد. یار بد ملګري، بد مجلس، بد صحبت، دا د خطرناک مار نه هم بدتر دی. امار خو به دې وخوري مړ به دې کړي. دا نه مرې نه رغېږي په بد صحبت اخته یې، نه مرې نه رغېږي او هم د دنیا ولاړه هم د آخرت ولاړه. زه کله کله چې دا چرسیان یا دغه په نشه اخته کسان ووینم ما ته ډېر افسوس ودرېږي. خدای ستا د هدایت دعا ورته وکړم. دا کسان دا خپله ښایسته زندګي په کوم شي کې تباه کړه. د هر نشهیي سړي څه چې معلومات وکړي، د هر معتادي څه چې معلومات وکړي چې ته دا ولیکې، دی به دا جواب درکوي چې دا زه د دې ملګرو په وجه په دې شي باندې اخته سوم. او دا د ټولو خطرناک ظلم دی چې سړی د چا زندګي ور خرابه کړي. دا به د دنیا و آخرت د دې سزا به دغه کس ته خوړل کېږي چې د ده زندګي ور خرابه کړې ده. دا سړی به دا سزا خوري. خپله خو په دې زارو اخته وې، بل سړي ته ولې وایه؟ په ډېر وخت په دا مجلس کې کسان سره ناست په خپله په نشه اخته وي، یا سګریټ یا چرس یا خدای نخسته نور نشه. دا بل ته وایي ته راسې یو خوند خو یې وګوره چې خوند یې په وکتې سړی د وخت یې تباه برباد کړي. ځکه صحبت صالح تو را صالح کند. د نیک سړي صحبت به تا صالح کړي که نه، د بد سړي صحبت به ستاسې بد سړي جوړ. په دنیا کې چې څومره سخت جرمونه دي یا هر چا چې دا جرمونه کړي دي، ته هغه مجرم کس تر لاس ونیسه چې ولې دا کوي، دی به درته وایي چې ما خو نه کوي، زه د انډیوالانو دغه حال ته ورسولم. که غلغلا کوي، که زناکار علیاذ بالله زنا کوي، که لواطت والا لواطت کوي، که ظلم والا ظلم کوي، که قتل والا قتل کوي، که لارې والا لارې نیسي، د دې څه چې پوښتنه وکړي دا به په خامخا د غلو یا د زناکارانو یا د ظالمانو یا د قاتلانو په صحبت کې راغلی، په دا جرم به اخته سوی. که خپله کړي هم نه په هغه مجلس کې ناست وي، چاپه ورباندې راسي، دی هم ورسره پورته وي. دغه د صحبت نتیجه دغه سوه. او علما لیکي چې د نیک صحبت نتیجه دا رقم ده لکه سړی چې په عطرو په دکان کې ناست، عطار عطر والا یې انډوالی، نو هغه که ډېر بخیل سي تا ته عطر نه در ولګوي، دا بل چاته چې عطر ورښکاره کوي ورچکوي، نو هغه خوشبويي بیا راځي تا ته هم راځي. یا هغه شی چې ده پر لاس یې ومږي یا پاته ستا پر لاس هم در مږي. دا د نیک صحبت ملګرتیا او د نیک صحبت اثر دا دی. او که چېرې سړی هغه کس چې هغه کویله خرڅي او ته ورسره انډیوال یې، که شل وارې ځان بچاو کې ځان محفوظ کې، هغه د کویلې ګرز او اثرات ستا پر جامو موښلي او ستا جمع کړي. د بد صحبت هم دا رکه ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تصاحب الا مؤمنا، د ځان د پاره داسې ملګري پیدا کړه چې هغه مؤمن وي، صاف سچا مسلمان وي. ولا یاکل طعامک الا التقی، دا ستا ډوډۍ دي یوازې پرهیزګاران خلک وخوري، په هر چا باندې مه خوره، په هر چا باندې مه خوره. دغه نه دي دا په مجلسو کې دا بنډارو دپاره دا غلط غلط خلک چې ستا په کوټو کې جمع کېږي او ستا سره ډوډۍ خوري، ته خو ډېر په مینه باندې د دې خدمت کوې، ته خو انډیوالان بولې. دا د خطرناک مارانو نه هم بدتر دا بعض کسان دا دلته نشې کوي، دلته طرحې جوړوي، د ګناه طرحې جوړوي، یا د غلا ده یا د جرم ده یا د بل ده، په دې کې ته مخته سوې. داسې کسان مه راوله کور ته. ستا ډوډۍ دا د الله پاک جل جلاله په نیکانو باندې وخوري، په بزرګانو باندې الله وخوري، په هر چا خپله ډوډۍ مه خوره. صحیح دی. هغه کس چې ستا نږدې ملګری دی او ته د ده صحبت تا ډېر وخت ورسره کړی دی، د ده سره دې ملګرتیا کړې ده، خو د ده بد اثر تا نه دی واره که هر څه چې ورباندې خورې په ویې خوره. لیکن هغه چې ستا پر سرخان مړېږي، هغه چې ستا په نمک باندې یې ګزاره ده، همیشه ستا پر کور ناست دی او بیا دی تا په دومره سخت جرم کې راولي، په دومره خطرناک حالت کې دې پساو کې چې بیا ته خلاصون نه لرې، بیا به دې زړه درد کوي. په حدیث په هر فکره کې چې کوم ده ډېر عبرت ورته. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الرجل علی دین خلیلی، انسان په خپل ملګري پر طریقه روان،
ملګری که ښه و دی به هم ښه ملګری که بد دی به هم بد زه د دې مثال درښیم ته تاجر یې کاروباري سړی یو څو ورځې مسلسل د علماو په مجلس کې ودرېږي یا به زه به د تجربې په خاطر درته وایم دا کسان نه دي چې هر څومره غټ کسان دي هغه بیا یو وخت په تبلیغ کې ولاړ سي چې راسي دا ذهنیت دومره متاثره سوی دومره ماشاءالله برابر سوی و چیش دي په هغه صحبت کې راغلی نو لهذا د ځان دپاره نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې کله تاسو د ځان دپاره دوست ټاکئ نو اول د وارې دا ووایي چې کوم ملګري زه د ځان دپاره دوست وټاکم کم صفات باید پکې شي دغه صفات پکې تلاش که کوو ملګری که که نه ونه او نبي علیه صلات وسلام فرمایي المرء مع من احبه انسان به د هغه چا سره یي چې د چا سره یې مینه محبت وي حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه دا روایت نقل کړ دي نبی علیه الصلاه والسلام د مسجد نبوي سره راوځي یو کس صحابي ورته ولاړ دی په لاره کې و یا رسول الله قیامت به کله راسي نبی علیه الصلاه والسلام څه تیاری دي کړې دی خو راکې په دې باندې ډېر شرمنده سو و یا رسول الله بل تیاری نه لرم یو تیاری مې دا دی چې ستا سره مې دومره مینه او محبت چې د هېچا سره مې نشته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بس دا ستا د نجات ذریعه ده المرء مع من احب چې د چا سره محبت کوي هغه سره به انشاءالله انس رضی الله عنه وایي زه په دا وخت کې ولاړم د نبي علیه الصلاه والسلام په دغه وینا باندې زه دونې خوشحاله سوم د اسلام راوړلو څخه وروسته در دغه وخت پورې پر ما دونې خوشحالي نه ورغلې لکه دغه وینا باندې الحمدلله ما ولزم د نبي علیه السلام سره ډېر مینه لرم او د قیامت په ورځ به د ده سره نو د بد ملګري سره محبت کول د فاجر سره محبت کول د فاسق سره محبت کول د یو سخت ظالم جابر سره تعلقات محبت کول په هغه ټولنه کې به او که د ځان لپاره نیک صحبت نیک ملګري تلاش کړي بیا به انشاءالله ستا کامیابي الله جل جلاله دې زموږ ستاسو ملګري سم کړي